اسلامي امارت د نړیوالو ټولنو د نیوکو غچ له افغان ښځو اخلي. دغه خبرې او څرګندونې چا کړې دي او آیا اسلامي امارت رښتیا هم د نړیوالو د نیوکو غچ له افغان ښځو اخلي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امریکا د سولې بنسټ چارواکي وایي اسلامي امارت به د جرمونو نړیوال محکمې د وروستي حکم پر وړاندې غلی پاتې نشي او هڅه به وکړي چې د نړیوالې ټولنې د نیوکو غچ له افغان ښځو واخلي. په راپور کې راغلي چې اسلامي امارت تل ښځې د فشار وسیله ګرځولې دي او له همدې امله باید نړیواله ټولنه له اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکي اړیکې د ښځو د حقونو له درناوي سره وتړي. د امریکا د سولې بنسټ په راپور کې ډیره شوې ده چې د ICC لخوا د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر ملا عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د ګڼو افغانانو هیلې راژوندۍ کړي دي. یاد بنسټ ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د یوازې د اسلامي امارت پر دوو مشرانو بسنه نه کوي بلکې د دوی نور مشران هم باید حساب ته راوګرځوي. اسلامي امارت د جرمونو د نړیوالې محکمې هغه حکم غندلی او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې وه چې د ملا هیبت الله اخونزاده او د اسلامي امارت د سترې محکمې د مشر د نیولو لپاره خپور شوی وو. یاد بنسټ ډیره کړي دا حکم دا څرګندوي چې د افغان ښځو پر ضد ظلمونه پټ پاتې نه دي او نړیواله ټولنه یې پر وړاندې بې پروا نه ده. د امریکا د سولې بنسټ ډیره کړي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې عدلي او قضایي سیستم شنډ شوی او ICC د عدالت تامین لپاره یوازینی باوري سرچینه ده چې اسلامي امارت عدالت ته راکش کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.